د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې د سولې بین الافغاني خبرو وړاندې د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشي کولو لپاره د دې ډلې د غوښتنو څخه خبر دی. هغه ویل چې د افغانستان د ولسمشر په توګه نه غواړي چې طالبان بندیان په بندخونه کې ولري. ښاغلي غني تر دې دمه د طالب بندیانو د خوشي کېدو څخه ډډه وکړې، خو د ځینو نړیوالو رسنیو لخوا خپاره سوي اسناد ښیي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملي دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د طالبانو لخوا د نیول سوو افغان بندیانو لیست جوړ کړي. نور حال په دې هکله په راپور کې. ولسمشر محمد اشرف غني پرون د افغانستان د ملي شورا د نوي کاري کال د پرانستې په مراسمو کې وویل چې د طالب بندیانو خوشي کول باید د یو روښانه او شفافه تګلارې پر اساس وي، دا چې خلک ډاډه سي چې د هغوی تر خوشي کېدو وروسته مثبت بدلون او بشپړ اوربند وګوري. ښاغلي غني د اوربند ټینګېدا د هېواد د ټولو خلکو هیله یاده کړه او زیاته یې کړه چې د افغانستان حکومت د ښه نیت له مخې د تیر کال په کوچني اختر کې 3 ورځنی اوربند اعلان کړ او 900 طالب بندیان د لوی جرګې په غوښتنه خوشي کړل او د غرض د سولې پروسې د خبرو د مخته تګ لپاره د انس حقاني په ګډون د طالبانو 3 مهم غړي خوشي کړي دي چې په وینا د سولې پروسې ته د حکومت ژمنتیا ښیي. برداشتن شرایط از سر راه پروسه صلح و اعلان آتش بس 2 سال قبل نشان دهنده نیت، اراده و برنامه ما برای ختم جنگ و رسیدن به یک صلح پایدار است. اساس موقف اصولی جمهوری اسلامی افغانستان در پروسه صلح از مشاورت‌ها با اقشار مختلف جامعه در مرکز و ولایات، سیاسیون و نمایندگان مردم در شورای ملی نشر کرد. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړلیک له مخې د بین الافغاني خبرو اترو مخکې د طالبانو 15,000 بندیان او د طالبانو سره د افغان دولت 1000 بندیان باید خوشي کړل سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې د بین الافغاني خبرو اترو وړاندې د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشي کېدا لپاره د دې ډلې د غوښتنو څخه خبر دی او څرګندوي چې د افغانستان د ولسمشر په توګه نه غواړي چې طالبان په زندانونو کې وي. دولت جمهوری اسلامی افغانستان آماده است تا بر بنیاد اصول پذیرفته شده وارد مذاکره با گروه طالبان شود. خواست طالبان را برای رهایی 5,000 زندانی قبل از آغاز مذاکره می‌دانم. من به حیث رئیس جمهور هیچ آرزویی ندارم که زندانی طالب داشته باشم، اما رهایی آنها به اساس یک پروسه شفاف و مکانیزم واضح صورت گیرد تا مردم ما مطمئن شوند که بعد از رهایی آنها چگونه تغییر مثبت و تطبیق آتش بس کامل را شاهد خواهند. ښاغلي غني د غرض پرون د ملي شورا د نوي کاري کال د پرانستې په مراسمو کې څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې هوکړلیک لاسلیک د افغانستان حکومت له لوري د ولسي جرګې دنده ده او بعد د دې جرګې غړي هغه څه چې د خلکو په ګټه ګڼي په بین الافغاني خبرو اترو کې تر بحث لاندې ونیسي. من به عنوان رئیس جمهور صلاحیت نهایی تصویب را به تنهایی ندارم. نقش پارلمان نقش اساسی است. مشوره و نظر و بالاخره تصویب هر سندی که از نتیجه مذاکرات بیرون می شود مربوط به پارلمان و بعداً به جرگه خواهد. در اینجا می خواهم از تمام کشورها و سازمان‌هایی که برای پروسه صلح افغانستان تلاش کردند، خاصتاً شریک استراتژیک ما ایالات متحده امریکا نیز ابراز تشکر می‌کنم. ښاغلي غني د سولې د پریکړې د څرنګوالي په اړه وویل چې د سولې عالي شورا پر جوړولو او یا بل جوړښت باندې کار کوي چې هلته د ټول ولس استازي شتون ولري، خو د ولسمشر محمد اشرف غني یو شمېر منتقدین بیا پر نوموړي دا نیوکه کوي چې سولې پروسه یا حکومتي کړي او ډیری هغه کسان چې د سولې په مرکزي ټیم کې ځای کړي د افغانستان حکومت غړي دي.